د طالبان مخالفي سیاسي مشران هیواد ته د بیرته ستنېدو او د جرګې رابللو طرحې رد کړي دي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو لپاره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. د طالبان مخالفو سیاسي مشران هیواد ته د بیرته ستنېدو او د جرګې رابللو طرحې رد کړي دي. د افغانستان نجات لپاره د ملي مقاومت شورا په نامه سیاسي بهیر چې د طالبان له لوري د جرګې د جوړېدو ممکنه طرحه وه او هیواد ته د سیاسي شخصیتونو د ستنېدو کمیسیون رد کړی دی. د شورا د طالبان حکومت لخوا پلان شوې وه. جرګه چې طالبان یې د افغانانو مجتمع بولي تش په نامه لویه جرګه بللې ده. د افغانستان نجات لپاره د ملي مقاومت شورا یوه اعلامیه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوه. د دې جرګې جوړول هیواد ته د سیاسونو د ستنېدو د دواړو هڅې او ولس د ټولیزو شعرونو او سیاسي شخصیتونو د سپکاوي بلله ده او دا د طالبان جنایتونو کې د دوی شریکول هڅې ګڼلې دي. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کړی خبر. تر بیا ښې چارې.